14مه برخه. ابن عمر روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دجال مرقنا د مدینې نږدې سیمې ته راځي او ډیری ښځې یې څنګ ته ورځي تر دې حده چې سړیان د خپلې ښځې مور، لور، خور او خاله پسې ورځي او هغوی کلکې تړي چې مبادا دجال سره یو ځای نشي. مسند الاحمد. دا حدیث مونږ ته وایي چې د دجال اکثرا لاروي به ښځې وي او دا چې د دجال د فتنې اغیزه به په ښځو دومره ډیره وي چې نارینه به مجبوره کوي تر څو هغوی خپلې ښځې په زور سره منع کړي تر څو د دجال دوکه ونه خوري. دا یعنې کله چې د دجال ماموریت خپل اوج ته رسیږي نو د میرمنو نړۍ کې به یوه نااشنا پیښه وشي. نن نړۍ کې یوه لویه دوکه روانه ده چې له امله به یې میرمنې دومره فاسدې شي چې کله دجال وویني نو په اسانۍ به ورسره یو ځای شي. او دا دوکه د فیمینیزم نوم تر شا پټه ده. دا په دې معنا نه ده چې هره ښځه به د دجال دوکه خوري، ځکه داسې مسلمانه خویندې لرو چې ایمان یې تر نارینهو ډېر ځواکمن دی. معنا دا ده چې ډیری د دجال لاروي هغه ښځې دي چې داسې د شیطان د فتنې تر اغېزې راغلي چې ماغزه یې تلقین شوي دي او د منطقي فکر ظرفیت یې له لاسه ورکړی. هغوی پر هر هغه څه باور کوي چې دجال او د هغه نوکران یې ورکوي او په دې شکل دا میرمنې دجال سره یو ځای کیږي نو هغوی به د روبات په شکل د دجال په لاس کې وي. اوس کله چې موږ د فیمینیزم اړوند خبرې کوو باید پوه شو کوم فیمینیزم چې په غرب کې دی بیخي توپیر کوي له هغه فیمینیزم چې موږ مسلمانان یې په اړه فکر کوو، ځکه بنسټ او تاریخ د فیمینیزم په غرب کې کېښودل شوی دی او دا زموږ مسلمانانو سره ډیر توپیر کوي. ځینې حقونه چې غربي فیمینیزم خلکو ته ورپېژندلي دي کاملا د کورنۍ او د خپله ښځو ضد دي. دا د ښځو ترمنځ همجنسګرایي او نورو انحرافي لارو ته میرمنې هڅوي. په بین المللي سازمان کې دا یو منشور شو. د میرمنو په کنفرانسونو کې له دې موضوعاتو حمایت کیږي. دا هغه څه لمن چې مناسبه او عادلانه وه په یو رادیکالي فیمینیزم باندې بدله شوې ده، کوم کې چې نارینه د دښمن په توګه پیژندل شوي دي. هغوی د نارینه تباره ټولنې اړوند خبرې کوي. وایي یوازینۍ لار چې میرمنې په رښتیا هم خپلواکي ترلاسه کولی شي دا ده چې له خاوند طلاق واخلي. عملاً په ځانګړي ډول اوس چې چیرته د نارینه له دخالته د تکنالوژۍ په مرسته یو میرمن بلاربه کیدی شي. هغوی د سپرم بانک لري، یوازې خبرې کوي، هغه اخلي او د ماشوم ساتنه کوي. نو وایي موږ نارینهو ته اړتیا نه لرو. البته نارینهو ته اړتیا لرئ چې سپرم تولید کړي. نو داسې نه ده چې نارینهو ته اړتیا نه لرئ، سمه ده، خو خبره دا ده چې آن واده هم اوس داسې ښکاره کوي لکه په ښځو چې ظلم وي. دا چې نارینه د کورنۍ سرپرسته وي دوی نه مني. هغوی دې ته هم د ظلم په سترګه ګوري. نو هغوی په کورني نظام باندې یوه حمله ترسره کړې ده او همدې خبرو د میرمنو کنفرانسونه له سر تر پښو نیولي دي. هغه کنفرانسونه چې ملل متحد او نور یې نیسي. امریکایي او اروپایي فیمینستان په مناظرو کې غالبه دي. غواړئ پوه شئ چې د فیمینزم شاته اصلي اجنډا څه ده؟ وګورئ چې اصلي موخې څه دي. تر 2000 کاله به ماشومان خلک داسې رالوی کړي چې په بشري ځواک باور ولري، نه په خدای. ګلوریا اسټاینم د فیمینستانو د خوځښت رهبره په امریکا کې او د CIA ماموره
دا چې واده د ښځو د غلامۍ لامل کیږي نو ښکاره ده چې د ښځو د خوځښت حمله باید د کورنۍ په جوړښت باندې وي. شیلا کرونن د رادیکال فیمینست رهبر: د واده کولو ختمول یو حتمی شرط دی د میرمنو د خپلواکۍ لپاره. نو موږ ته مهمه ده چې میرمنې وهڅوو چې خپل خاوند پریږدي. ټول تاریخ باید د میرمنو پر وړاندې د ظلم له لیدلوري له سره ولیکو. موږ باید تیرو ادیانو لکه جادوګرۍ او سحر ته وګرځو. درج شوی مکتوب د فیمینزم اعلان کال 1971. دا چې ماشومان په مساواتو کې رالوی کړو نو باید له کورنیو جلا او ټولنو کې رالوی کړو. باید هغوی د نارینه‌وو له هر ډول اغیزې لرې وساتو. ماری جوبن د ښځو د څېړنې ښوونځي فیمینسته رئیسه: تر ټولو مهربانه کړنه چې یوه لویه کورنۍ یې د خپل نوي پیدا شوي ماشوم لپاره کولی شي دا ده چې هغه ووژني. مارګارت سینګر: د جنین سقط د نړۍ په سراسر کې د میلیونهاو ښځو مهمه اړتیا ده د دې لپاره چې راتلونکي خوبونه یې پوره کړي. باید کورنۍ له منځه لاړې شي او خلک د یو بل سره د اوسېدو بهتره لار پیدا کړي. لیندا ګوردون: دا عجیبه ده چې نن ښځې په ټولنه کې د خپل ځای لپاره لارورکې دي. هغوی لارورکې دي ځکه د فیمینزم تر نوم لاندې ډېرې هڅې روانې دي تر څو د خلکو ترمنځ داسې لاره ورکه کړي او په پایله کې وادونه او کورنۍ چې د ټولنې بنسټیز او اخلاقي نظام دی ګواښي. او ډیری دا ستونزې د فیمینزم د خوځښت له امله دي ځکه د میرمنو ماغزه یې داسې بدل کړي چې خپل اساسي ارزښت او هغه مهم مسؤلیتونه چې خالق یې دوی ته ورکړي ورنه هیر شوي. عام خلک د فیمینزم په اړه داسې فکر کوي چې میرمنې د مساویانه معاش غوښتونکي دي او غواړي چې د ټولنې له سختیو نه خپلواکه اوسي. او کیدای شي موږ داسې فکر وکړو چې دا خوځښتونه د میرمنو په وړاندې د ظلم د لرې کېدو لپاره دي، خو اصلي اجنډا ډیره جدي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ای ابن مسعوده، د ښځو د فساد لپاره به خوځښتونه رامنځته شي. التبرانی: دا زموږ پیغمبر دی چې دا خبره کوي او هغه فرمایي: تاسو به ګورئ چې ځوانان به ډیر پیسه داره کیږي لکه مارک زاکربرګ چې مخکې له 30 کلنۍ یې مال له میلیاردو ډالرو ډیر شو. او وبه ګورئ داسې خوځښتونه چې د میرمنو د فساد لامل بشي. وګورئ چې د فیمینزم د خوځښت تر شا څوک دي. اسامه بن زید روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل: زما له تلو وروسته هیڅ خطرناکه فتنه تر ښځو بله نارینهو ته نشته. صحیح البخاري: هیڅ بله لار په نارینهو د نفوذ لپاره تر ښځو ځواکمنه نه ده. هغوی باید زموږ اصلي مطالعه ووسي. باید د هغو په ښه فکر باندې متمرکزه شو او هغوی باید وهڅوو چې د استبدادي افکارو نه خپلواکه اوسي او خپلو اصلي حقوقو باندې ودرېږي. دا د هغوی برده شوي ذهن ته ښه ډول د تسکین یوه لار ده تر څو له هر بند خلاص شي، ځکه هغوی خپلو شخصي تمایلاتو او صفاتو کې افراط کوي. آدم ویستاهوفت د ایلومیناټي شبکې بنسټ ایښودونکی: یو څه چې ما ته وویل دا و چې زه یو شپه د هغه کور کې وم او خبرې مو کولې. نو په خندا یې پیل وکړ او ویل: فکر وکړه د میرمنو خپلواکۍ د خوځښت موخه به څه وي. تر هغه وخته یې ما اړوند عادي فکر کوو. ومې ویل لکه د میرمنو حق د کارولو په برخه کې د هغوی د مساوي معاش حق نارینه‌و سره. په خندا یې پیل وکړ او ویې ویل: ته یو لوده وي. ومې ویل: ولې لوده یم؟ ویې ویل: پرېږده درته یې اصلي موخه وښایم. موږ د دې خوځښت اصلي خلکو سره مالي مرسته وکړه. موږ د ښځو د خپلواکۍ خوځښت مالي تامین کړ. موږ هغه خلک یو چې ټولې رسنۍ او ورځپاڼې کنټرول کې لرو. دوه اساسي لامله لرو. لومړی لامل مخکې د میرمنو له خپلواکۍ نیمې ټولنې ټکس نه ورکوه، او دوهم لامل دا چې اوس په کم عمر کې ماشومان ښوونځي ته ځي. موږ کولی شو په همدې عمر کې افکار کنټرول کړو او په دې شکل کورنی نظام له منځه یوسو او ماشومان خپلې کورنۍ ته والدین نه بلکې دولت، ښوونځي او ادارو ته د کورنیو په سترګه ګوري.
او دا دوه بنسټیز لاملونه د میرمنو د خپلواکۍ خوځښت لپاره وو چې ما تر هغه وخت ورته د یو ښه شي په توګه کتل، خو کله مې چې نیت، موخې او شومه سرچینه یې ولیده نو تر شا مې ورته یو شیطاني شرارت ولیده. آیا پوهیږئ چې ګلوریا استیانیم په خپل یو کتاب کې اقرار کړی چې CIA د مس ورځپاڼې یا مس مګزین مالی حمایت کوي؟ نه پوهېږم، په اړه مې نه دی اورېدلي. مس مګزین یې د بیان شوو موخو سره چې له ښځو مالیه واخلي د کورنۍ نظام له منځه یوسي حمایت یې کوو. ټوکه مه کوه، زه پرې هېڅ خبر نه یم، سره له دې چې موخه یې تر شا څه ده پرې پوهېدم. ګلوریا استیانیم وړیا کوه چې CIA غوښتل هغه سره د ښځو په برخه کې مرسته وکړي، نو ځکه یې حمایت وکړ. بلې، موخه یې دا وه چې نفاق واچوي او حکومت وکړي، خو د ممتازې برخې اصلي موخه د هغوی سره مرسته نه وه. غوښتل یې چې د دې بدلونونو په راوستلو سره ورنه ښځې لرې کړي. هغه څه چې له امله یې باید دا خوځښت جدي وګڼو دا ده چې دوی مورچلې نیسي او داسې شک او فکرونه، طرحې او مغرورانه روشنفکري په ټولنه کې رامنځته کوي چې بیا یو خاص ځای نیسي. هغوی محکمه او قانون تر خپلې اغیزې لاندې راوسته او د زده کړو سیستم لوی اغیز لري. یوازینی کار چې باید وکړئ دا دی چې د پوهنتونونو سیستم ته په رښتینې توګه وګورئ. دا هغه ځای دی چې پکې د ښوونځیو استادان زده کړه ترلاسه کوي او داسې به وګورئ چې له کومو لارو د زده کړو سیستم ته ذهنیتونه ورکوي. هغوی هڅه کوي چې داسې قوانین رامنځته کړي او موږ هم مجبور یو چې پلي کړو کوم چې زموږ اخلاق او دیني لیدلوری له منځه وړي. هغوی خپل افکار له ممکنه لارو په خلکو تحمیلوي، هغه که د زده کړو له لارې وي یا هم د ساتیرۍ له لارې، او په پای کې تلقین شوی ټولی به موږ ولرو چې ټول شیطاني افکارونه یې پیروي کوي. په خواشینۍ سره نن ځینې د خلکو آن مسلمانه خویندې هم د فیمینست خوځښت لاروي دي، پرته له دې چې تر شا یې شومې موخې باندې پوهې شي، ځکه ډیری د پردې تر شا حقیقت د دې خوځښت د عامه فکرونو نه پټ دی، سره له دې چې ډیر ښکاره دی. وګورئ چې څنګه یې د موسیقي له لارې رواجوي. او وګورئ چې خلک یې څنګه تر اغېزې راځي. هغوی هغه اخلاقي ارزښتونه چې د کورنۍ او ټولنې خیر سبب کیږي هدف ګرځوي. څوارلس پیړۍ مخکې په 7 میلادي پیړۍ کې رسول صلی الله علیه وسلم په خطبة الوداع کې وفرمایل He had said there in that khutbah, Ya ayyuha an-nas, ala inna rabbakum wahid. O people, your Lord او خلکو ستاسو خدای یو دی. Wa inna abakum wahid. And your او father ستاسو پلار آدم یو دی. is one. ألا لا فضل لعربي على أعجمي. په الله سوګند چې هیڅ عرب پر عجم برتری نه لري. By Allah, there is no superiority of an Arab over a non-Arab. ولا لعجمي على عربي or for او نه هم کوم عجم پر عرب برتری لري. ولا لأحمر أو أحمر على أسودة. And there is none for او نه کوم سپین پوستکی په تور پوستکی برتری لري. ولا لأسودة على أحمر. او نه کوم تور پوستی په سپین پوستی. إلا بالتقوى except مگر د خدای نه په ویرې یعنی تقوا سره. دا بیانیه 1400 کاله پخوانۍ ده. چې د مدني او عدلي حق بیانیه ده. چې غربي ممالک ورته ایله په 19 او 20 پیړۍ کې لاسرسی پیدا کړ.
19th and 20th centuries. So we have a different background. نو زموږ تیر سره توپیر لري. Our laws are divinely revealed laws. زموږ قوانین الهي قوانین دي revealed by the creator of this world. چې د دې نړۍ او هر څه چې دې نړۍ کې دي خالق یې را نازل کړي. That khutbah or speech which Prophet هغه Muhammad خبرې یا sallallahu خطبه alaihi چې wasallam رسول gave الله as his صلی الله farewell علیه speech وسلم 1400 years ago, you will not 1400 find کاله in پخوا any بیان کړي. civilization تاسو یې په هیڅ یو تمدن کې نشئ موندلی، from the 7th له اوم قرن century نیولې تر شلم قرنه پورې، all the way up until the 20th century, where چیرته چې یوه ښکاره بیانیه د مساواتو په of موخه equality and opposition او د to ملتګرایۍ nationalism and tribalism, او کمپرستۍ پر خلاف ورکول شوي وي. you will not تاسو find یې نشئ موندلی. no matter how hard you search هر څومره چې پسې in all of وګرځئ، the European ټولو countries, اروپایي هیوادونو کې، countries of the Far East, په لرې شرقي Near او East, نږدې شرقي هیوادونو کې it's not there. اصلا نشته. And the reason why it was there at او the time لامل when یې چې nowhere ولې دا else in the بیانیه world داسې was وخت this کې said, ورکول is شوې، because داسې حالت it کې چې is بل هیڅ ځای کې داسې یو څه نه وه، revelation from Allah ځکه چې وحی د الله تعالی له لورې وي. That's ځکه why خو 1400 کاله could be پخوا found داسې بیانیه ورکول شوې ده، 1400 years هغه وخت چې د ago نړۍ when هیڅ ځای کې یې nobody په اړه چا in the فکر rest هم of نه the کوو. world was thinking about this. So when we look نو کله at چې موږ د the فیمینیزم issues مسایلو of ته ګورو، feminism, we have to باید look at ورته له them دې زاویې وګورو from this perspective that Islam has چې اسلام وار له مخې موږ ته د given ښځو us اساسي حقونه راکړي the دي. foundations for women's rights. They're all ټول there. یې شته ده. د میرمنو حقوق چې ورته Women's ګټه rights رسوي which benefit ټول په them, اسلام کې شته ده. they're all there. No ideology, هیڅ no فکري political تګلاره، movement, هیڅ سیاسي no خوځښت، army, هیڅ لښکر، no هیڅ civilization, تمدن، no culture هیڅ رواج has ever د given اسلام women په څیر rights ښځو on ته the په ځمکه ground like حقوق Islam نه دي did. ورکړي. Women were being buried ښځې alive, ژوندۍ and young girls were ښخېدې being او killed انجونې چې in پیدا infancy. کېدې مړې کېدې، There was no rights. هیڅ حق Women یې were ورته نه chattel ورکوه. in all ښځې ټولنو کې societies, برده وې، including په شمول د European اروپایي society. هیوادونو. They were هغو slaves. غلامانې وې، They could be bought and اخیستل sold. کېدې او خرڅېدې، They had no rights. هیڅ They یې could be حق نه killed. و، وژل کېدې. And then when Islam او له came, کله چې اسلام it gave راغی them ورته یې equal مساوي rights حق under د the قانون law. سره ورکړ. It also او showed دا یې هم clearly ښکاره کړه چې ښځه that a روح او woman has نفس a لري. soul. Now this might sound شاید دا strange. درته عجیبه اوسي، Now Allah subhanahu wa ta'ala tells us كل نفس بما كسبت رهينة. Every soul الله تعالی will be مونږ ته held وایي responsible for its deeds. هر نفس د خپلو Now, اعمالو that might مسؤل sound دی. strange. Why نو do we شاید say women ووایاست have a چې ولې soul? وایم We ښځې نفس understand او that, روح but the لري. Christian مونږ church پوهیږو، خو د in the عیسویانو له 20th کلیسا century په شلمې was پیړۍ asked, کې پوښتنه وشوه، Do women آیا have ښځې روح souls? لري؟ And many of the ځینې priests and کشیشانو ministers او said, کاهنانو وویل no. نه، They're soulless creatures. هغوی بیروحه موجودات دي. Up until the 20th تر شلمې century. پیړۍ دا تفکر لري. اسلام also ورته د gave مالکیت حق هم property ورکړی rights دی. to women. That she can دارایي have یې her هغې own پورې اړه property. لري. That the mahar, this dowry, which is مهر چې د supposed to دارایۍ be یو an مبلغ دی amount of wealth that has some meaning چې to معنا it. لري او یو Not سمبولیک necessarily شی نه something دی، just symbolic. Not a trifling thing. نه Not دا a بې bribe for ارزښته the دی father. او یا هم د پلار لپاره یو رشوت دی، something which is of بلکې meaning. مفهوم لري او هغه دا چې د میرمنې دارایي ده. And Islam established اسلام these د property مالکیت rights. دا حق رامنځته کړ And so او تر ننه ښځې حق لري چې د خپلې دارایۍ مالکې اوسي and she has the right for her own bank او په خپل account. بانکي حساب باندې حق لري. مجبوره نه دي چې خپلې پیسې د خاوند in her حساب ته husband's ولیږدوي. account. اسلام It دا also هم says وایي she doesn't have چې هغه to take مجبوره نه the د خپل name of her تخلص یا husband. کورنۍ نوم د خپل خاوند لپاره She بدل keeps کړي. her own family. کولی شي خپل کورنۍ نوم She has وساتي، her own father هغه خپل مور and her او own mother. پلار لري، But the خو reality رښتیا دا ده is, چې په خپلواکۍ باندې constant ډیر stress فشار in راوستل دي this is on چې دې دواړو یو بل independence. سره واده کړی. That these are two individuals who are married together. Zawjain. زوجین کله چې وایو زوج معنا یې هملارې It ده. is a companion. It is Zawjain. Two companions. دوه هملارې چې یو بل تکمیل کوي.
چې خصوصیات یې دا ونه اوسي چې یو بل ته ستونزې جوړې کړي او دعوا وکړي، بلکې یو بل باید تکمیل کړي. د نورو برخو په تمه اوسئ انشاءالله.